شیخ صاحب محترم ډیر مسلمانان نن سبا یو داسې وایي چې یو خبره کوي چې دا دعاګانې موږ هسې غواړو قبلېږي نه. دعا د قبلېدلو لپاره څه شرطونه دي؟ یو مسلمان به څنګه پوه شي زما دعا دا قبوله شوې نه ده قبوله شوې؟ څه هغه آداب دي دعا چې سړی خیال وساتي؟ دا د شیطان یو وسوسه ده او د ملحدینو یو چال دی. په دې وخت کې ملحدین یو چال چلی، بالخصوص د فلسطین د حالاتو مطابق. په دې کې ملحدین دا وایي چې په دعاګانو باندې کار کېدلی په حرمینو کې په ټوله دنیا کې د فلسطین دپاره دعا کېږي. اسرائیل ولې نه تباه کېږي؟ فلسطین ولې نه ازادېږي؟ عزتمندو، دعا کې موږ ته شریعت رسول الله علیه السلام موږ ته درې خبرې ښودلي. دعا وغواړه. ولې وغواړه؟ یا به دعا قبوله شي، قبوله بشي. ولې به قبلېږي؟ چې کله په شرایطو پوره و. شرایط زه وروسته وایم. دویمه خبره دا ده چې دعا وغواړه، اسماني او مصیبت به را رواني، د دې دعا په غوښتلو کې که قبوله نشو مصیبت او تکلیف به دنه الله لري کړي. دریمه خبره دا ده که مصیبت هم لري نشه نو دعا وغواړه. دا دعا عبادت ته، الله به د هرې دعا په عوض کې آخرت کې اجر درکړي. نو مسلمانان موږ ولې د دعا نه ناامیده شو؟ په دې دریو کارونو کې به یو کار کېږي، یا به قبوله شي، یا به پیرانه مصیبت لري شي، او یا به الله عز وجل په آخرت کې د دې بدله راکړي. بل خبره دا ده چې دعا ځان له مستقل عبادت ته. الدعا هو العباده. د عبادت مغز هم دا دی. بهترین په عباداتو کې یو بهترین عبادت دعا ده. قرآن کریم په دې باندې بار بار فرمایلی ادعونی ادعونی، مانه دعا وغواړئ. دعاګانې پیغمبران یدعوننا رغبا ورهبا، پیغمبرانو به دعاګانې غوښتلې. دا مستقل عبادت دی. نو چې دعاګانې وغواړو نا امیده نشو. اوس پوښتنه دلته دا ده لکه تاسو چې وفرمایل چې موږ دعاګانې غواړو او قبلېږي نه. نو ګوره عزتمندو، دعاګانې چې موږ غواړو زموږ دعاګانې نه دي، رواجي دعاګانې دي. ډیر مسلمانان موږ په دې مساجدو کې ګورو لاسونه داسې اوچت کړي دي اسمان ته او دې چت ته ګوري او د ګوتو نه داسې ټقي وباسي، الله مه وبخي، زما مور او پلار وبخي. دعا کې چې توجه نه وي دعا به څه قبول شي؟ د دعا توجه اول پکار ده چې ته د چا نه غواړې. دعا څه ته وایي؟ غوښتلو ته. د یو بادشاه مخې ته یو سړی ودرېده او ډېر یو غټ ضرورت یې وړی دی. د ځان سره ضرورت دا وړی دی چې زه ډېر زیات قرضدار یم په لکاو روپۍ. بادشاه سلامت، ته زما دا قرض پیسې ماله راکه، تا سره خو ډېرې دي چې زما دا قرض ادا شي. نو چې دی ورغی بادشاه ورته وایي څه دې راوړي دي؟ دا کله یو دغه ته ګوري، ستنې ته ګوري، کله کرسۍ ته ګوري، کله تخت ته ګوري، کله یو شیز ته ګوري، داسې ګوري را ګوري. نو بادشاه به خبرو ته پرې نه دي، خلکو ته به وایي دا سړی وباسي، دا لیونی شوی دی، د ده ضرورت نشته دی، دا خو اخوا دې خوا ګوري. نو دغه زمونږ حال دی چې د لوی بادشاه مالک یوم الدین مخې ته ناست دي، دعاګانې غواړو او موږ اخوا دې خوا ګورو. د دعا دپاره اول شرط دا دی چې مؤمن به انسان، ایمان په دې کې شرط دی. د مشرک دعا الله رب العالمین نه قبلوي، کله ناکله د مشرک هم قبوله کړي، خو شرط دا دی ایمان. دویم شرط د هغې دپاره اساسي شرط دا دی چې حلاله وخورو. یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. الله ورته وایي پاکه وخورئ بیا نیک عمل وکئ، یعنی د پاکې خوړلو نه وروستو به نیک عمل او دعا قبلیږي. کم انسان چې په خېټه کې حرام پراته دا دې د ځان سره ولیکي چې 50 کاله او 100 کاله دی یو دعا وکي الله به قبول نه کړي چې په خېټه کې حرام پراته. پردې حق نه ځان وساتو، غلا، رشوت، ملاوټ، دوکا، ظلمونه په قسمونو باندې خوړل، دا چې د چا په خېټه کې پراته الله د دعا نه قبلوي. بل د دې دپاره شرط د قبلېدلو دا دی د دعا دپاره چې د دعا وختونه معلوم کړي. د ارسه دپاره بعضې وختونه داسې دي په هغې کې فوراً قبلېږي، لکه د فرض منځونو نه وروستو دعا. خو په فرض منځونو کې یو بدعت خلکو دا پیدا کړی دی چې مولا لاسونه اوچت کړي، مقتدیان یې اوچت کړي، چې مولا یې راکاږي په مخ، مقتدیان یې راکاږي. نه، ځان له دعا وکړو. د جمع دا شکل ورکول او په مولا باندې لازمي کول دا پکې نشته چې د چا دعا ته ضرورت دعا دی وغواړي، چې د چا ضرورت نه وي پاتې سیږي. بل دعا چې د جوف اللیل الاخر، د شپې په آخره حصه کې ډېره ښایسته قبلېږي. تهجدو کې خاص کر په دې شپو کې چې موسم ښه دی او شپې اوږدې دي، مسلمانان راپاسي او د الله دروازې وټکوي. بندې دروازې په ټکېدلو باندې الله کولاوي، او بیا د رحمان دروازه بنده ته چې موږ دروازه وډبو ټلی ورته ووهو کولاوه شي. د الله دروازه چې څومره وټکېدله الله بیا کولاوه کي. او حدیث قدسي کې راځي الله رب العالمین د خپل شان او جلال مناسب د اسمان د دنیا ته نزول فرمایي او سوی هل من سائل، غوښتونکی شته
هل من مستر مجبور او محتاج شته؟ څوک شته چې ما نه دعا وغواړي زه له دعا قبوله کړم، نو دغه د قبلېدلو وخت دی. بل د جمعې ورځ چې ده په دې کې یو ساعت دی او ډېر احتمال او ډېر امکان دا دی چې د جمعې په ورځ د مازدیګر نه تر ماښامه پورې دې وخت کې دعا ښه قبلېږي. بل د روژه ماتې په وخت کې یو سړی فرضي روژه یا په رمضان کې یا نفلي روژه د دې وخت کې دعا قبلېږي، او د روژه دار خو چې دی د شپې هم قبلېږي او د ورځې هم قبلېږي. د وختونو نه بل وخت دا دی چې کله عند نزول المطر باران چې تازه راښکته شي موږ دعا وغواړو، لاسونه اوچتیو که نه اوچتیو د بدن څه حصه ورته ښکاره کړو یو د سر سرتور. بل د جهاد په وخت کې دعا ښه قبلېږي کله چې د جهاد صفونه برابري، او دغه شانتې چې دی دعاګانو دپاره دا ځایونه شو چې په دې ځای کې الله رب العالمین دعا قبلوي. دعا د چا قبلېږي؟ دعا د مستر ډېره ښه قبلېږي. مستر چاته وایي؟ مجبوره انسان، په قرضونو کې ډوب، بې اولاده انسان، په بیمارۍ کې راګیر انسان، کور کې پریشانی د راګیر انسان، بې اتفاقي د پدې کې چې گیر دی یعنی غمزده انسان د دعا قبلېږي. بل د مسافر دعا قبلېږي. سفر چې کله مو وتلی بس ته په سفر کې دعاګانې غواړو، دا دعا ډېره ښه قبلېږي. بل د مور او پلار دعا د اولاد دپاره ډېره ښه قبلېږي. که خیرې وکړلې خیرې هم قبلېږي او که دعا یې وکړله هغه هم قبلېږي. همدغه شانتې حج ته څوک لاړ شي، عمرې ته لاړ شي، په حرمینو کې دعاګانې قبلېږي. بیا هلته چې دی په عرفات کې دعا قبلېږي. نو دا د دې دپاره ډېر ځایونه راغلي دي. د قرآن کریم د تلاوت نه وروستو سړی دعا وکړي، او دغه شانتې نور ډېر ځایونه به چې زما ذهن کې دا حاضرو. نو دعاګانې الله رب العالمین قبلې نه امیدي ونکو، او ډېر موږ په دې سترګو باندې لیدلي دي زموږ ډېرې دعاګانې الله قبولې کړي، سره د دې نه چې موږ ډېر ګناهګار یو. اوس زموږ نه ډېر خلک نیکان دي، دا ټول خلک زموږ نه ښه نیکان دي چې دوی دعا وغواړي الله به قبلوي. نبي علیه صلات وسلام به کله دعا وکړه د باران دپاره، لاسونه به یې داسې نیولي او راکوز کړي به، نو دعا به قبوله شو. او کله به دعاګانې کولې 10 کاله پس قبولې شوي دي. ابراهیم علیه السلام دعا وکړه چې رب اجعل هذا البلد آمنا، یا الله بیت الله ته امن ورکه، او ربنا وابعث فيهم رسولا، یا الله دلته یو پیغمبر پیدا که. دا دعا 2.5 کاله پس قبوله شوې ده. ناامیدي به نه کوو، یو دعا به زموږ په ژوند کې قبوله نشي، الله به زموږ د اولاد په حق کې قبوله کړي. او دعا عبادت ته په غوښتلو باندې اجر ملاویږي. او الله فرمایي څوک چې دعا نه غواړي ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم، داسې خلک چې د دعا نه ماړه دي د الله د در نه به موږ ځان نه مړو، دا جهنم ته ځي. موږ د الله د در همیشه دپاره فقیران او ملنګان. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله، موږ ټول فقیران دي.